مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې ورستنی ټول الهي وعده هم دارنګ پر کېدونکې دي او الله جل جلاله وتعالى تسمى لار درشي چې هغه په هر کار کې پر الله جل جلاله توکل دی. واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها. او یو بل غنیمت او برای همسته چې اوس تاسو پر هغه قادر نه یاست مګر په ورسته کې به پلاس درسي. په تحقیق الله جل جلاله علمي احاطه کړی ده پر هغه غنیمتو. ځینې مفسرین دغه غنیمت چې مسلمانان اوس پر هغه نه دي قادر د مکه مکرمه فتح بولی، او څوک وایي د اخرى څخه مقصد د طائف فتح ده. نو الله عز وجل و مسلمانانو ته د خیبر تر فتح د مخه دغه زیری ورکړه چې اول یې د خیبر د فتح زیری وو او بیا د مکه مکرمه فتح چې په هغه وخت کې پلاس نه درغله تر دې وروسته به فتح کوي چې الله جل جلاله د هغې د فتح کولو وعده ورسره وکړه. الله جل جلاله یو په بل پسې زیری ورکوي، بیا یې د حنین زیری ورکوي او دا خبره هم ورکوي چې یو کلی یا جنگ یا غنیمت سته چې اوس پر هغه نسي کامیاب کېدلی چې هغه پس له حنین څخه طائف دی. په دغه مبارکو آیاتو کې وهغه ټول واقعاتو ته اشاره ده کوم چې تر دې وروسته پیښیږي. نور هم د سورة الفتح آیاتونه په دغه باره کې دوام لري تر څو چې الله جل جلاله فرمایي چې ولی مسلمانانو ته دغه د حدیبیه په وخت کې مکه مکرمه په جنگ سره نسوه فتح یا په جنگ سره نکړه فتح. الله عز وجل فرمایي هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله. یعنی قریش هغه کسان دي چې کافران سوي دي او تاسو د مسجد الحرام څخه منع کړاست او منع کړی تاسو قرباني هدي په داسې حال کې چې بندي کړه سوي وي د دې څخه چې خپل د حلالېدو وځای ته ورسیږي. نو د کافرانو دغه کارونه خو ډېر بد کارونه و، باید جنگ ورسره سوی وای او مسلمانان په زور مکه مکرمه ته داخل سوی وای، مګر هلته یو بل علت موجود وو چې د هغه په سبب الله جل جلاله و مسلمانانو ته د جنگ اجازه ورنکړه. هغه سبب الله جل جلاله بیانوي او فرمایي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. يعني كچير د مکه مکرمه په کوپارو کې څو نر مؤمنان او څو ښځې مؤمنان پټ نه وای چې تاسو د هغو په ایمان نه واست خبر. یعنی هلته په مکه مکرمه کې ځینې داسې نر مسلمانان او مسلمان ښځې موجود و چې تاسو د هغو په اسلام نه واست خبر. نو که تاسو جنگ کړی وای
دا خطر موجود وو چې تاسې هغه مسلمان نفر هم په ناپوهي او په بې خبرتیا کې وژلی وای او بیا به تاسې ته د هغو د وژلو په سبب ضرر او غم در رسېدلی وای. بل دا چې هلته داسې کسان هم موجود وو چې د هغو مسلمانېده مقدر وو او هغه هم په دغه جنگ کې وژل کېده او د لاسه وته. نو ځکه الله جل جلاله جنگ معطل کوي او د جهاد حکم یې نه کوي در او د صلح په دغه 2 کلو کې څونه خلق چې مسلمانان شو او چا چې هجرت کاوه هغه هجرت وکړي. بیا نو د مکه مکرمه د فتح د پاره د جنگ اجازه وسوه چې د آیات شریف د دغه حصے ليدخل الله في رحمته من يشاء ترجمه هم داده چې الله جل جلاله په خپل رحمت کې هر هغه څوک چې اراده یې وفرمایي داخل کی. هغه چې مسلمانان سو هغه چې هجرت وکاوه هجرت وکړي. مقصد دا چې کفار او قریش دغه عمل په سبب چې تاسې د مکه مکرمه د داخليدو او عمره کولو څخه منع کړل لاس او هدیه نه پرې شوولې چې پر هغه خپل ځای حلال سي دغه ور او لایق و چې جنگ ور سره وسی او مکه مکرمه هم دغه اوس فتح کړل سي. مګر څنګه چې هلته داسې مسلمانان او مسلمان شذ موجود دي چې تاسې په اسلام نه یاست خبر او هغه په دغه جنگ کې وژل کیږي نو الله جل جلاله د جنگ اجازه و نه فرمایل. او بل هلته نور داسې خلق هم موجود و چې اسلام یې په نصیب وو. نو د مکه مکرمه فتح 2 کاله د دې لپاره وزندول شو چې کم چا چې هجرت کاوه هجرت وکړي او هغه څوک چې اسلام یې په نصیب کې وو هغه هم په دغه موده کې مسلمان شو او بیا نو په مکه مکرمه کې جنگ وسو او فتح شو. او بیا الله جل جلاله فرمایي لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يعني کچیر دغه مسلمانان د کفارو څخه جلاسوي وای نو خامخا به مد اهل مکه هغه کسان په ډیر دردناک عذاب سره په عذاب کړي وای چې کافران سوي. يعني کچیر په مکه مکرمه کې مسلمانان او کافران سره جلا وای او تاسو پیژندلای د کفارو سره ګډ وډ نه وای پراته نو تاسو بل دلی وای چې موږ کافرانو ته د مسلمانانو په لاس څونه خوژونکې جزا ورکول. او بیا الله جل جلاله فرمایي اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يعني كم وخت هغه کسانو چې کافران سوي و په خپل زړه کې ضد او تعصب ګرځولي وو داسې ضد او تعصب چې د جاهلیت ناپوهي و نو الله جل جلاله پر خپل رسول او مؤمنانو سکون اطمینان او آرامتیا نازل کړ. ورونو تاسو ته خو د کفارو ضد او تعصب بیان شو چې ویل سږ کال به عمره نه کوي کله مکه مکرمه څخه یو مسلمان مدینه منورې ته هجرت تر وکي هغه به بیرته پلاس راکوي. پر کال چې عمره ته راسي په مکه مکرمه کې به تر 3 ورځې زیات وخت نه تیروي او د ځان سره به اسلحه هم نه راوړي. په صلحنامه کې به بسم الله الرحمن الرحیم نه لیکي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ځای به یوازې محمد ابن عبد الله لیکي چې دا ټول ضد تعصب او ناپوهي و. مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ټول خبرې په سړه سینه ومنلې او صحابه کرام که څه هم په دغه صلح ناخوښه و خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي او په دغه فیصله زړونه مطمئن شو. نور هم الله جل جلاله فرمایي وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. او څنګه او لازمه کړه مسلمانانو لره د تقوا کلمه د ادب خبري او دوی د تقوا ور او لائق او د تقوا د کلمې اهل و او الله جل جلاله پر هر شي عالم دی. کوم وخت چې د حدیبیه صلح پای ته ورسېده حالات آرام شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل احرام څخه ځان حلال کړي لکه څنګه چې د مخه مو درته وویل. عمر رضی الله تعالی عنہ ورغلی او ویل یا رسول الله تا په هغه خوب چې تا لیدلی وو زموږ سره وعده نه وکړې چې مکه مکرمه ته به داخليږو طواف پر کوو
سرونه بخرو یا کوچنی کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا عمر آیا ما وعده در سره وکړه چې دغه عمره به په دغه کال کې پیښیږي؟ هو دا صحیح ده چې ما ویل مکه مکرمه ته به داخليږو او عمره به کوو. مسلمانان به سرونه خروي یا کوچنی کوي، مګر دا مې نه ودرته ویلي چې دغه عمره به سږ کال پیښیږي. ورونو حقیقتا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب پر هغه قسم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی وو پیش او واقع سو. مسلمانانو عمره وکړه، مګر د حدیبیه تر صلح یو کال وروسته چې دغه عمره ته عمره القضاء ویل کیږي، ځکه د هغه تیری عمره چې نسو ادا قضا یې راوړه. نو الله جل جلاله دغه د عمره د خوب په باره کې فرمایي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. يعني خامخا الله جل جلاله په حق او رښتیا سره خپل رسول ته د خوب شو ولیدي چې تاسو به خامخا مسجد الحرام ته په امن او امان سره داخل سي ان شاء الله، په داسې حال کې چې څوک به خپل سرونه خروي او څوک به کوچنی کوي او تاسو به د هیڅ څخه نه بیریږي. ورونو کچیر مسلمانانو په دغه کال د حدیبیه څخه عمره کړې وای نو په بیره او تشویش کې بوای، مګر په عمره القضاء کې هیڅ بیره او تشویش نه وو. په پوره امان سره مکه مکرمه ته داخل شو او عمره ادا کړ او بیا الله جل جلاله فرمایي فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. نو الله جل جلاله لره دغه صلح فائدې هغه چې تاسو نه په پوهېدل اس معلوم دي، نو یې د مخ تر داخلي دو و مکه مکرمه ته یو فتح او بری نږدې وګرځول. ځینې مفسرین د فتحا قريبا مقصد خیبر بولي، یعنی د مکه مکرمه تر داخلي دو د مخه بل نږدې فتح درکړه چې خیبر دی، او څوک بیا وایي چې د فتح قریبا څخه مقصد د مکه مکرمه فتح ده چې تر عمره القضاء یو کال وروسته فتح شوه. که څه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او قریش په مابین کې د صلح موده 10 کاله و، مګر الله جل جلاله دغه فتح را نږدې کړه او د حدیبیه تر صلح 2 کاله وروسته مکه مکرمه فتح شوه. نو ځکه الله جل جلاله فتحا قریبا وفرمایل. ورونو د سوره الفتح تقریبا ټول آیاتونه د حدیبیه د صلح په واقعاتو پورې تعلق لري. نو کوم وخت چې د حدیبیه په صلح پوسو او د هغه په واقعاتو خبر سو او بیا په هغه واقعاتو خبر سو چې تر دغه صلح ورسته پیښ شوی دي چې د خیبر فتح ده، عمره القضاء ده او بیا د مکه مکرمه فتح ده او بیا حنین او طائف دي، نو د سوره الفتح په مقصد او معنا هم پوهېدلای سو، ځکه چې ودغه ټول واقعاتو ته په سوره الفتح کې اشاره موجوده دي او د سوره الفتح آیاتونه د حدیبیه د صلح په وخت کې نازل شو چې پر هغه واقعاتو چې پیښ شوه یا تر دې ورسته پیښیږي الهي تفسیره ده. ورونو معافي غواړم ما د خیبر د غزا قصه بیانول او د هغې قصې ترڅنګ می د سوره الفتح ځینې آیاتونه د ترجمې سره تلاوت کړ چې په دې کار کې دوه مهمه فائدې پرته وي. یو دا چې دا راته معلومه سي چې د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم معلومات د قران مجید د معنا د پوهېدلو سره څونه تعلق او ارتباط لري. کومش د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم معلومات ونلرو، یوازې دا نه چې د سوره الفتح په معنا نه پوهیږو بلکې د قران مجید په ډیرو آیاتو نسو پوهېدلای. دوهم دا چې دا به ډیر ښه او په زړه پورې کار وي چې د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم ترڅنګ د قران مجید د ځینو آیاتو په ترجمه هم پوس. هو هلته ځینې کسان سته چې دا یې خوښه ده چې پر لپسې قصې واوري، خو بالمقابل داسې د علم طلبون کې هم سته چې دا یې خوښه ده چې د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم د اوریدلو او مطالعه کولو څخه اعظمي او هر اړخیزه فائدہ واخلي. نو ما د خپل بحث په جریان کې ټول اطراف په نظر کې نیولې دي. اوس به بیرته خپل قصې ته راسم. موږ مخکې وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې دی صلی الله علیه وسلم
د خیبر د فتح کولو اراده لري. د خیبر د فتح کولو د پاره یو سبب داو لکه څنګه چې موږ ولیدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق تر غزا وروسته وهغه قبیلو ته جزا ورکول چې د خندق په جنگ کې ګډون او اشتراک کړی او دغه مقصد د پاره چې هر څه سریه لېږل سوي وي یا غزاوي پیښ سوي وي هغه مو د مخه درته بیان کړی. مګر هغه کسان چې دغه ډلې سره یو ځای کړی وي او په دغه موضوع کې د کفارو رهبران او مشران و او دغه خیانت رئیسان و هغه څوک و؟ هغه د بني النضير يهود و کوم چې د مدینه منورې څخه وشړل شو او په خیبر کې سره یو ځای شو چې اوس نو خیبر د کفارو د مشورو مرکز وګرځیدي او دغه سبب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر اراده و. په دغه وخت کې د خیبر عمومي رئیسان او مشران دغه کسان و: کنانه ابن ابي الحقيق او روري ربيع ابن ابي الحقيق او د بني النضير سردار سلام ابن مشکم. خاصتا کنانه ابن ابي الحقيق د خیبر پاچا بلل کېدی. د خیبر اوسیدونکو ټول يهود و، هلته بیل يهودو بل قوم او بل څوک نه و. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر و طرف ته رهیسو فقط هغه د حدیبیه مسلمانان ورسره ملګری دي چې 1400 نفر دي بیل 500 نفر څخه چې هغه هم ډیر شدید مریضان و او پر دوی دغه پاتې کېدو په سبب کومه ملامتي نشته ځکه الله جل جلاله د سوره الفتح په 19 نمبر آیات کې فرمایي: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. يعني نسته پر لاندې ګډ او مریض هیڅ ګناه او تکلیف نسته ځکه جهاد پر دغه معذور خلقو نه دی فرض. نو دغه کسان چې د مریضي په سبب پاتې شو پر دوی ملامتیا نسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیل د حدیبیه د خلقو څخه وبل چاته د وتلو اجازه و نکړه او کبه چیرې نور نفر ورسره ولاړ سي او هغه ته په غنیمتو کې حصہ ورکول کیږي. نو د خیبر په فتح کې د اعراب څخه چا اشتراک نه دی کړی. د هجرت د اوم کال د محرم په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر و طرف ته د حرکت اراده وکړه. د خیبر يهود چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حرکت خبر شو، د خیبر يهود ولی او څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اراده خبر شو؟ ځکه تر اوسه په مدینه منوره کې ځین يهود پاتې و. تاسو ته معلومه ده کوم وخت چې د مسلمانانو او بني قینقاع د يهودو تر مابین هغه د شذ او قتل مشکل پیښ شو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه يهود و عبد الله ابن ابي منافق ته ورپریښول. نو د بني قینقاع ټول يهود د مدینه منوره څخه نه وته بلکې یو سنه پرې پاتې شو. هو د بني النضير يهود ټول وشړل شو او د بني قریظه يهود ټول حلال کړل شو مګر بني قینقاع نه ووجل شو نه وشړل شو. خو د دوی ډیرو نفرو په خپل دانه کړه خوښه چې په مدینه منوره کې پاتې شي. نو هغه چتله هغه ولاړ مګر ځینې نفر بیا هم په مدینه منوره کې پاتې و او بیل دوی څخه ځینې نور انفرادي يهود هم په مدینه منوره کې موجود و. نو هغه يهود چې په مدینه منوره کې پاتې و په دې نه و خوښ چې مسلمانان د خیبر پر يهودو حمله وکړي. نو یې څو کار وکړه. یو یې د مسلمانانو د زندولو اراده وکړه، غواړي چې مسلمانان وزندوي. بل یې دا اوازې اچولې چې خیبر نه فتح کیږي او ټول مسلمانان به د خیبر د يهودو د طرفه حلال کړي سي. غواړي چې په دغه اوازو مسلمانان وبېروي. بل دا چې د دوی هر څونه په واسه پراسي غوونه مسلمانان د دې جنگ څخه پاتې کی. نو یې څه وکړه؟ د ځینو يهودو پر ځینو مسلمانانو پورونه باندې و ځکه اصلا يهود غنیان او مالدار و. نو یې پر پورولو مسلمانانو دا شرط کښېښاوه چې د مخه تر دې چې خیبر ته ووځي زموږ پورونه به راکوي او ترڅو چې زموږ پور رانه کوي خیبر ته به نه ځي. په دغه بهانه مسلمانان زندول یا پاتې کول. دغه جملې څخه یو يهودي و چې ابو شحم ورته ویل کېده. د مسلمانانو پر یو نفر چې عبد الله نومېدی پور باندې و، هغه هم فقط 15 درهمه
يهودي و مسلمان ته وایي ته به تر هغو نه وځې څو دغه زما 15 درهمه رانه کې. مسلمان ورته وایي ته لږ صبر وکړه چې زه خیبر ته ولاړ سم او خیبر فتح کو غنیمتونه راوړو بیا به ستا پور درکم. يهودي ته نور هم زور ورکړي ویل تاسې خیبر فتح کوئ؟ والله تاسې ټول په خیبر کې حلالیږي وژل کېږي او بیا زه زما پور د چا څخه واخلم؟ اوس به لازما پور د مخه تر دې چې ولاړ سې راکوي. مسلمان وګرځېدی چې یو څوک کومک ورسره وکړي او دغه 15 درهمه ورکړي. خدا سي څوک نه کوي پیدا چې دغه 15 درهمه ورکړي. او يهودي ورته ټینګ دی چې زما پور به راکوي. نو عبد الله ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړي چې یا رسول الله ترڅو چې دغه يهودي 15 درهمه ور نکم د وتلو اجازه نه راکوي او په دې می هم بیروي چې په خیبر کې 10,000 جنگیالي نفر سته او تاسو به د هغه ځای څخه ژوندۍ را نسی. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل پور یې ورک. نو عبد الله هم لاړی خپل کالی خرڅ کړ او د يهودي پور یې ورک. او بیا دغه عبد الله ته د خیبر د غنیمتو په جمله کې یو شزه هم ورسېده چې دغه ابو شحم يهودي د اقرباو څخه و. نو عبد الله پس له خیبر څخه و ابو شحم ته ورغلی او ویل دغه ستا قریبه ده او زما سره منځ ده نه رانیسه؟ هغه ویل هو رانیسم یې. نو یې د هغه پور څو چند مبلغ و عبد الله ته ورکړي او هغه خپل قریبه رانیول. مقصد دا چې يهودو کوشش کاوه چې مسلمانان په هر طریقه سره چې وي معطل کی او په زړه یې هم بیر ورننه باسي. نو کوم وخت چې مسلمانانو د تک د پاره ځانونه تیارول د مدینه منورې يهودو نیت وکړي چې د خیبر يهود خبر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر تاسو حمله کوي، تاسو هم د جنگ لپاره تیار سئ. نو یو اعرابي یعنی صحرایي عرب چې د بني اشجع څخه وو و خیبر ته ولېږي چې يهود په دغه حمله خبر کړي. د غرنګ عبد الله ابن ابي رئیس المنافقین هم د خپل ملګرو څخه یو نفر و خیبر ته ولېږي چې يهود خبر کړي چې محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو و طرف ته درهیسو وش او بیدار اوسئ او مزنی بیرېږي ځکه ستاسو عدد او اسلحه ډیر دي او د محمد صلی الله علیه وسلم ملګری لږ او پاشلی کسان دي او اسلحه هم ډیره لږ ورسره ده. سبحان الله. دغه سړی مسلمان دی او نوم یې هم عبد الله دی. يهودو ته د مسلمانانو جاسوسي کوي. خدا کارونه عجب نه دي. نن ورځ هم دغه ابي د زوی پر قسم مسلمانان سته چې وهغه يهودو او نصاراو ته د $100 په مقابل کې د مسلمانانو جاسوسي کوي او د الله جل جلاله سخت عذابونه یې هیر کړی دي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هم د معلوماتو د پاره شاوخوا نفر لېږل. هغه نفر وکولای سوای چې هغه د يهودو لېږل سوی نفر ونیسي مګر د عبد الله ابن ابي لېږل سوی نفر ځنی ولاړی او يهودو ته خبر ورساوه چې مسلمانان ستاس د حمله د پاره ځانونه تیاروي. په پخوا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت وو چې د یو ځای د حمله اراده به و په ظاهر به د بل ځای نوم یاداوه. مثلا کبه د قریش د حمله اراده و پر بل طرف پر هیڅو او بیا به پر قریش را وګرځېدي چې وجه ته په عربي کې توریه ویل کیږي چې په جنگو کې دا کار جائز او روا دی. مګر د خیبر په باره کې هیڅ توریه و نه کړ. تر وتلو د مخه په صراحت سره ویل چې موږ خیبر ته ځو او الله جل جلاله د هغه د فتح کېدو وعده را سره کړی ده. د دې غزا حال لڅ او ښکارو ځکه دلته د الله جل جلاله وعده و چې خیبر به فتح کوي. نو خود توریه ته هیڅ ضرورت نو او هلته چې يهودو ته د مسلمانانو د حرکت خبر ورسېدی هغه هم د جنگ لپاره پوره آمادګي او تیاری ونیول. مګر دا نه ور معلومه چې مسلمانان کله راځي او څو وخت را رسیږي. نو خپل قلاوی ټینګ کړي د خړو او اوبو ذخیره ونیولې شذ او کوچنیان په هغه محفوظه او شقلا کې سره یو ځای کړه او په قلاو کې شاوخوا جنگي نفر سره تقسیم او ځای پر ځای کړه. يهودو خپل ځانونه او کارونه شپور ترتیب برابر او منظم کړ ځکه چې د مسلمانانو تر راتګ د مخه خبر ورته راغلی. خو پر دغه سربېره رسول الله صلی الله علیه وسلم
د دوی د طرفه مطمئن وو او د دوی په ترتیباتو یې پروا نه کېده، ځکه چې د الله جل جلاله د طرفه د فتح وعده واضحه او ښکاره وه. دا داسې جنگ وو چې تر پیښېدو د مخه نتیجه معلومه وه. نو د مسلمانانو پوره اطمینان وو چې خیبر فتح کیږي. د الله جل جلاله په وعده مطمئن وه. هلته په خیبر کې د يهودو مشران سره راټول شو، مشوره کوي چې دغه راتلونکي خطر په مقابل کې باید څه وکړي. دوی سره یو ځای دي او هر یو خپل نظر بیانوي، خو د دوی په نظریو کې اختلاف وو. څوک وایي د نن په قلاو کې پاتې کیږو او قلاوي به وتړو، څوک وایي یا لشکر به جوړ کو او مختب ورووزو، تر قلاو د باندې به جنگ ورسره وکړو. سلام ابن مشکم وویل ښه خبره ده چې د باندې ورووزو، ځکه پر هر قوم چې د نن د دوی په کورو کې حمله وسی ذلیل کیږي او خاريږي. څنګه چې اوس موږ تیار او منظم یو، باید مخته ورووزو او د مدینه منورې پر طرف ورهیسو او هلته جنگ ورسره وکړو. کچيري موږ ووجل سو، بیا هم خیبر په قلاو کې دی، مالونه او اولادونه مو په خیر دي، او که موږ پر کامیاب سو غنیمتونه به ځینې راوړو. مګر دا چې موږ د لې ورته ناست یو او د دوی د راتګ انتظار کوو، دا زموږ د پاره ذلت دی. خو د سلام ابن مشکم خبره چا نکړه قبوله، ځکه د وتلو څخه بیریده. سلام ابن مشکم ورته وویل تاسو چې ما خبره نه منئ نو معلومه خبره ده چې نه عزم لري نه غیرت، ځکه هجوم د دفاع د پاره واقعي لار ده. موږ باید د دوی د هجوم انتظار ونکو، بلکې موږ باید حمله پر وکړو. مګر بیا هم د خبره چا ونه منل. ښه دا خو يهود سو. هلته د مسلمانانو حرکت د خیبر و طرف ته شروع سو. 1400 نفر ټول سپاره دي، پیاده نفر پکښ نشته. اوس د مسلمانانو حالت هم شکیږي. د مسلمانانو په دې لشکر کې 200 نفر د آسانو سپاره و، چې دا اول وار دی چې په مسلمانانو کې د سپرو عدد و 200 نفر ته رسیږي. د خیبر و يهودو ته چې د مسلمانانو د آمادګۍ او تیاری خبر ورسېدی، سره د دې چې د خیبر يهود 10,000 نفر و، مګر بیا هم زړونه د بیر ډک شو. نو یې د خپل مشرانو څخه یو ډله ولېږل چې د اعراب او نورو قبیلو څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په مقابل کې کومک وغواړي. د يهودو دغه ډله د کنانه په مشرۍ چې د يهودو پاچا بلل کېدی رئیس و. اول د بني مره و قبیله ته ورغله چې مشر حارث ابن عوف المری، او دا هغه قبیله ده چې په خندق کې هم ګډون کړی وو. خو اوس يهود ورغله چې حارث ابن عوف د دوی سره د خیبر په دفاع کې حصہ واخلي او پر مسلمانانو حمله وکړي. مګر حارث ابن عوف ورته وویل والله ما تدارا معلومه سوى چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین لوړیږي او د کامیابی یو په بل پسې دي، نو زه نه غواړم چې د سره جنگ وکم، او دا یې نکړه قبوله چې د خیبر په جنگ کې ګډون وکړي. بیا نو دغه ډله وغطفان ته رهیس و چې د غطفان د مشر عیینه ابن حسن سره وویني. هغه عیینه چې د خندق په جنگ کې د 4,000 نفر سره اشتراک کړی، چې د خندق په جنگ کې د کفارو تقریبا نیم لشکر د دوی څخه جوړ شوی و. عیینه ابن حسن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مطاع احمق بللی دی، بعقل امر او بعقل سړی وو، هیڅ فکر او هوښیاري نه درلوده. نظریات ټول غلط راوتل. په هر موضوع کې چې به مداخله وکړه په هغه کې به ناکام وو، مګر بیا هم د قبیله مشر وو او خلکو اطاعت کاوه. چې امر به وکي 10,000 نفر به ورته ولاړ و او چا پښتنه هم نه ځنی کول چې څه راکوي او چیرې مو بیاي. نو د يهودو ډله و دغه احمق مطاع ته ورغله او د مسلمانانو حال ورته وایي چې پر خیبر حمله کوي. یو خو غطفان د خیبر د يهودو حلفاء او متعاهدین و، او بل يهود ورته ویل که موږ پر مسلمانانو غالب سو د خیبر د یو کال نیمه میوه درکو. عیینه ابن حسن ورته ویل 1000 نفر خو به دغه اوس تاسو سره ملګری کم او زب نور 4,000 نفر تیار کم او د هغو سره به درهیسم.
اوس یې د یهودو سره 1000 نفره ملګري کړه او دی د نور لشکر پر راټولولو مشغول شو. دا خبر بیا د بني مره و مشر حارث ابن عوف ته ورسېدی. څرنګه چې حارث د عیینه آشنای او ملګری وو نور تراغلی ویل یا عیینه د یهودو په ملګرتیا جنگ مکوه. ویل ولی؟ حارث ویل د محمد صلی الله علیه وسلم دین لوړ او غالب سو نو جنگ مور سره کوه. عیینه ویل پر موږ او یهودو نسی غالب کېدلای. حارث ابن عوف ویل یا عیینه د مخه تر دې چې د اسلام دین غالبه او په دې ډول سر نشر سي هغه وخت می په دغه خپل غوژو د سلام ابن مشکم څخه چې د يهودو مشر دی واورېده چې ویل يهود لره 2 واره حلالې دسته. يهود 2 واره حلاليږي او وجل کیږي. یو ور حلالې دلې په مدینه منوره کې دي چې هغه پیښ شو او موږ ولیده چې بني قریظه ټول حلال شو او بل حلالې ده په خیبر کې دي چې هغه دغه دی را روان دي. نو د يهودو سره په جنگ کې ګډون مکوه. عیینه ویل تا د سلام ابن مشکم څخه واورېده چې دغه ویل؟ حارث ویل هو په دغه خپل غوژو می واورېده. عیینه ویل نو سلام ولی په خپل جنگ ورسره کوي؟ که سلام دغه خبره کړې وي نو بیا جنگ ولی ورسره کوي؟ حارث ویل هغه مجبور دی، هغه د قوم په سبب جنگیږي. عیینه ویل زه هم د هغه ملګری یم. عیینه او بعقلی ته وګوري پس له دغه ټولو خبرو بیا هم ټینګ دی چې جنگ وکړي. نو واقعا هم دغه احمق مطاع د 300 نفرو پر راټولولو شروع وکړه. 1000 نفر خو یې د يهودو سره لېږلي و چې اوس نو هلته د نن د خیبر په قلاو کې 11,000 جنگي نفر موجود دي. 10,000 په خپل يهود دي او 1000 نفر یې دغه طپان څخه ورسره بوتله. بل هغه کومه څخه چې بیا په ورسته کې ورته راځي چې هغه هم 4,000 نفر دي. او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د 1,400 نفر سره د خیبر و طرف ته رهیس. اوس به د خیبر د لارې واقعات درته بیان کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر لشکر د مخه یو ډله د عباد ابن بشر په مشرۍ د کشف د پاره ولېږل چې دغه ټول نفر د آسانو سپاره چې په عربي کې فرسان ورته وایي. او بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې څوک موږ و خیبر ته د شمال د طرف ورولي. په خپل خیبر په شمال شرق کې د مدینه منوره واقع دی او مسلمانان د خیبر په جنوب غرب کې دي. نو حمله باید د جنوب غرب څخه وشي. مګر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل غواړم چې د شمال د طرف پراسم. دا د دې لپاره چې يهود و شام ته ونه تښتي. ځکه که يهود شکست وخوري او غواړي چې وتښتي نو چیرې ځي؟ شام ته ځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته چې دغه د شام د تیښتې لار پر بند کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه تر جنگ پوهېدی چې يهود ماتیږي. نو یې غوښته چې ټول بندیان ونیسي او څوک ونه تښتي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل څوک موږ د شمال د طرفه پر راولي. یو د اصحاب کرامو څخه داسې لار وروښول چې د شمال د طرفه و خیبر ته ورتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د لشکر سره رهیدي یو عجب امر یې وکړ. ویل هیڅوک باید تر لشکر د مخه نسی. تر لشکر د مخه یو اوږد صف رهي کړي او نور تر شاته پسې دي. دغه صف برابر رهیدي. هیڅوک تر صف نه د مخه کیږي او نه تر صف د مخه ځي. سمو دا ورسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې هلته مخته یو شی معلومیږي او بریش. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه هغه څه شي دی؟ کګوري د مسلمانانو څخه یو نفر د مخسوي دی او هغه زغره چې دا اغوسته و برېښېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل رايه ولي. سړی چې راوستي هغه ابو عبس رضی الله تعالی عنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل آیا ما نو ویلي چې څوک به تر لشکر د مخه نه ځي؟ ابو عبس رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله د غزما اوشه ځوانه قوي او چسپاند ده دا تیز دي ما نسوي راګرځولای. رسول الله صلی الله علیه وسلم عتاب او سرزنش ورکړي ویل دی بندګي تر لشکر به څوک نه د مخه کیږي. خو ابو عبس رضی الله تعالی عنه یې برته پریښاو. غوښته چې عبرت واخلي
اصلا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه امر په دې سبب کړی وو چې د علیه الصلاۃ والسلام غوښته چې دغه جنگ څونه چې امکان ولري په هغونه لږ اندازه په بشري خساره تمام شي څوک ونه وژل شي او دا چې یو سړی یوازې تر لشکر د مخه رهیوي امکان لري چې هغه نفر ووژل شي او د هر ځای واری پر وسی مګر کله لشکر سره یو ځای وي بیا نو څوک نشي کولای چې حمله پر وکړي د مسلمانانو لشکر په دغه مجموعي شکل رهیو کګوري چې تر شا بل د 300 نفرو لشکر په پسې دی چې هغه عیینه ابن حسن وو او د غطفان قبیله ور سره ده او د مسلمانانو د لشکر تر شا په پسې دی خو حمله نه پر کوي په مسلمانانو کې تشویش پیدا سو چې يهود مو مخته دي او غطفان تر شا را پسې دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وعیینه ته حال ولېږي چې د چیش د پاره راوتلی هغه ویل موږ د يهودو حلفا او دوستان یو د هغو سره داسې عهد لرو کچا حمله در باندې کول موږ ستاسو کومک کوو چې د حلفا ترجمه هم دغه ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل الله جل جلاله وعده را سره کړی ده چې خیبر به فتح کوم نو والله خیبر فتح کیږي ته بیرته ولاړس عیینه ویل ته خیبر فتح کوي والله تاسو ټول په خیبر کې حلالېږي تا او ستامل غریب ټول بندیان ونیسو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هر څه نفر ورلیږي فائدہ نه کوي بیا یې بل څه ورته ویل ورونو اسانه خبره نه ده د مسلمانانو ټول عدد فقط 1400 نفر دي او دغه لشکر چې تر شا په پسې دي یوازې هغه 400 نفر دي او هلته په خیبر کې هم 11000 نفر ورته ناس دي نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ته بیرته ولاړسه او د خیبر د یو کال نیمه میوه او حاصلات بدر عیینه ویل آیا د خیبر حاصلات ستا په لاس کې دي چې ماته راکې رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل قریب ده چې زما په لاس کې بسې د نیم کال حاصلات بدر کو او ته وګرځه عیینه ابن حسن نکړه قبوله رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پر خپل عزم ټینګ دی چې دا حمله به پوره کوي او عیینه هم صلح نکړه قبوله نو مسلمانان د خیبر پر طرف رهیدي او د غطفان لشکر په دوی پسې رهیدي مسلمانانو خپل تک ته دوام ورکړی دي څو خیبر ته ورنږدې شو عیینه ابن حسن خپل 3000 نفریز لشکر د باندې پریښاوه او دای په خپل د يهودو وقلاو ته ورننوتی د نن په قلا کې کښینستی دلته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ودته نفر ورولېږي چې یو ور بیا خبري ورسره وکي چې دغه نفر سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه او دای د خبرو د پاره خیبر ته ورغلی نو ځکه د مسلمانانو تر لشکر د مخه و خیبر ته ورسېدی عیینه چې د نن په قلا کې وو ورته راووتی سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا عیینه بیرته غطفان ته ولاړسه ځان ته مشکلات مه جوړوه الله جل جلاله وعده کړی ده چې خیبر فتح کیږي نو بیرته ولاړسه د خیبر د یو کال حاصلات ټول تاسو درکوو خو هغه انکار وکي او د صلح ټول خبرې رد کړي یو لار هم نه قبلوي ټنګ دی چې د يهودو په طرفداري به جنگيږي سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ورته وویل دغه چې موږ یې درکوو اوس یې لا قبول ک مگر کبیا خیبر فتح سو په والله بیا به هیڅ شي نه درکو او نه به واخلې مگر په توره عیینه ویل چیرې به تاسو پر موږ او يهودو غالب شي اوس هم زموږ او تاسو په مابین کې بل شي نسته به لتوري نو سعد رضی الله تعالی عنه ورته ویل ته په هیڅ او ستا فکر عیینه د صلح ټول خبري او ټول هغه امتیازات چې ودته ورکول کېده رد کړ او غواړي چې د يهودو کومک وکړي سعد رضی الله تعالی عنه برته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او حال ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل حسبنا الله ونعم الوکیل اول پر الله توکل وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو لشکر پر هغه یول سزور نفرو ورهیسو او تر شاه هم نور 4000 نفر کفار په پسید دغه حاله سره بیا هم مسلمانانو وخپل تک ته دوام ورکړي
دوی رهي دي چې په هغه لشکر کې چې د مسلمانانو تر شا په پسې دي یو عجبه واقعه پیښه شوه. هغه دا چې د غطفان د طرفه یو سړی راغلی او په لشکر کې یې په زوره نارې کړه، خپلو ښځو او اولادو ته مو ځانونه ورسوي، یعنی هغه په خطر کې دي. او سړی بیرته ولاړ. په لشکر کې نارې جوړې شوې چې شر راته پیښ شو او خبر هم نه دي چې چا د دوی پر ښځو او اولادو حمله کړې ده. دغه 4,000 نفریز لشکر د خیبر جنگ پرېښاوه او د غطفان و طرف ته رهي شوه چې خپلې ښځې او اولادونه خلاص کړي. او عیینه ابن حصن ته نفر ولېږي چې پر غطفان حمله شوې ده. عیینه هم هغه 1000 نفر چې د خیبر په قلا کې ورسره و هغه ورسره رهي کړه او مخ پر غطفان رهي شو، غواړي چې خپلې ښځې او اولادونه خلاص کړي. او دا هم نه ورته معلومه چې کم خطر دی او د چا د طرفه څخه دی. صرف هغه یو نفر ناری کړه چې پر غطفان حمله وسوه. مقصد دا چې دغه لشکر ټول و غطفان ته ورسېدی او هلته هیڅ نه ده پیښه. کراره ده. پوښتنه یې وکړه چې یو څه پیښ شوی و؟ ویل یا هیڅ نه دي پیښ شوی. ویل تاسې کم نفر را لېږلی و؟ ویل یا والله موږ هیڅوک نه دي در لېږلی. نو دا سړی څوک و؟ نه یو خبر. تاریخ هم دا نه ذکر کړي چې دغه ناره چا وکړه، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په بیره کامیاب شوم. اوس نو شاید دغه ناره کوونکی ملائکه وي، والله اعلم. مقصد دا چې غطفان په دغه قسم سره د دې جنگ څخه وایستل شو. کوم وخت چې دغه لشکر و غطفان ته ورسېدی او ویل د چې هلته څه نه ده پیښه، عیینه بیا امر وکړي چې بیرته خیبر ته درځي، مګر دغه د دوی رجوع ډیره ناوخته و. کوم وخت چې دوی دوهم وار خیبر ته ورسېده مسلمانانو نیم خیبر فتح کړی و. نو دغه یو ناره د دې سبب وګرځیده چې غطفان د يهودو کومک ونه کړي. او د لارې بل واقعه دا و. د سلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی، وايي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خیبر ته ووتلو او د شپې مو تک کاوه چې د مسلمانانو څخه یو نفر و عامر رضی الله تعالی عنہ ته وویل یا عامر آیا استاد هغه خوږو بیتو څخه یو څه نه راته اوروي؟ عامر رضی الله تعالی عنہ چې شاعر هم و قوم ته حدا ویل. حدا هغه غزل یا بیتونه دي چې و اوشانو ته ویل کیږي. په دې اصطلاح سروانان شپوهیږي. ورونو پښتو هم یو پراخه ژبه ده. هغه نفر چې پسونه ګوري و هغه ته شپانه یا چوپان ویل کیږي. هغه څوک چې غوایي ګوري و هغه ته ګوروان ویل کیږي. او هغه څوک چې اوشان ګوري ساربان ورته ویل کیږي. او که اوشانو ته د تګ او رفتار په وخت کې غزلی وویل سي نو دوی ښه تګ کوي او نستړي کیږي. او هر څونه چې دغه غزل ویونکي आवाज شوي پر هغه اندازه پر اوشانو تاثیر زیات وي، خاصتا چې دغه غزل بیا د شپې وي او دغه غزلو ته په عربي کې حدا ویل کیږي. نو عامر رضی الله تعالی عنہ د بیتو په ویلو شروع وکړه او دغه بیتونه ویل: اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الاقدام ان لاقينا والقيا سكينة علينا انا اذا صيح بنا ابينا. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې دغه حدا ویونکی څوک دی؟ خلق ویل عامر ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ چې د سلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ ورور یا اکاو او ډیر شایسته आवाज یو. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بیتو ویلو خوند ورکاوه او صحابه کرامو د پر आवाज خوند اخیستی. د عامر ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ د ښه आवाज په سبب اوشان پتک یوې او بلې خواته کژیده او زنګیدل. ځکه د اوشانو حدا خوشوي نو تیز تک کوي او ورسره کژیږي لکه یو څوک چې د شی غزلی سره سر شوروي. دغه د خیبر په غزا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شل شذې د جهاد د پاره راوتلې وي او هغه شذې په کجاوو کې وي چې کجاوی بیا پر اوشانو بار وي. اوس چې اوشان دغه ښه आवाज په سبب یوې او بلې خواته کژیده نو هغه کجاوی هم کژیده تر داسې اندازې چې شذې پر دې وبېرېدې چې د کجاوو څخه ونه لویږي. نو شذو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته
حال ولېږي چې یا رسول الله ډېر په تکلیف سو قریبه ده چې د کجاوو څخه ولویږو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وعامر رضی الله تعالی عنه ته نفر ولېږي ویل رفقا بالقوارير یعنی هغه د کجاوو پر خاوندانو نرمي وکړه یو څه دې आवाज کښته کړه بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل يرحمه الله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل واجب سو یا رسول الله ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د علامو څخه یو هم داوه کبه خاص و یو شخص ته وویل رحمک الله یا يرحمک الله هغه سړی به په نږدې وخت کې وفات یا شهید شو نو اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وعامر رضی الله تعالی عنه ته دغه جمله وویل عمر رضی الله تعالی عنه وویل واجب سو یا رسول الله کش کې پاتې سوی وای چې دغه د پر आवाज مو خوند اخیستلای مگر د الله جل جلاله اراده او قدر بل شی دی رښتیا هم عامر رضی الله تعالی عنه د خیبر په جنگو کې حصہ واخیسته او بیا په خپل توره ډیر شدید زخمی او وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د وفات خبر ورسېدی نو یو فرمایل انه لشهید دی خامخا شهید دی بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د جنازې المنځ پر ادا کړ کوم وخت چې مسلمانان و خیبر ته ورنږدې شول او د لری د خیبر کشتونه او باغونه ولیدل شول نو مسلمانانو په ډیر لوړ आवाज تکبیر او تهلیل وایه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل پر ځان تکلیف مته روي اوازونه مکشته کی تاسو کول او غائب نه بولی بلکې تاسو اوریدونکو او نږدې ته دعا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې و خیبر ته واړول د مازیګر منځ ادا کی د لمانځه تر ادا کولو وروسته هغه خواړه چې د دوی سره ورسره راوغښته د ټولو سره بل شی نو موجود بیل د اوربشو د اورو هغه خشته کړه او ټول وخوړه بیا یې د ماښام منځ ادا کی او بیا د ماخستان بیا نو په دغه شپه د خیبر پر طرف ورهیسو او په شپه کې خیبر ته ورسېده په هغه شپه چې مسلمانان و خیبر ته ورسېده الله جل جلاله د خیبر پر يهودو خوب غالب کړ محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أتاك المركز الصيفي فحياك أتاك بكف د انسان تر ټولو لوی ضرورت تعلیم أتاك المركز الصيفي او تر ټولو غوره تعلیم اسلام بكفه الخيرات من الخيرات اوس له تعلیم الاسلام رادیو څخه صحبه الأخيار جدوا للعلا سعيا ينادي 90.1 FM كندهار ينادي